څنګه خطرناک مردار مخې دي. ډېر خلک راغلي دي، ګرمي یې جوړه کړې ده. هر ځای چې ولاړ سې لوړ پورته کښته وایي دغه انسان 20,000 کاله د مخه په بلجیم کې پیدا شوی. دا لړم یې جوړ کړی دی. هوی هوی های های بدو بدي بدو بدي. د دې خط په مطابق 10,000 کاله در مخه، مطلب د یوکې تر ټولو پخوانی د انسان اډوکي یا د انسان هغه پتله ده چې پیدا شوې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو نوی بلوګ ته ښه راغلاست. په دا بلوګ کې به تاسو زما سره نیچرل هیسټري میوزیم ته ولاړ شئ. نوم څه په اندازه درته معلوم شوی هم نیچرلی هیسټري میوزیم دی او د دې بلوګ ملګری به مو اسد بایي خو نو په تیر بلوګ کې ولیدی چې واده یې و او اسد بایي ډېر تعلیم یافته او د هیسټري ډېر شوقي انسان دی. نو دا د ده په راتګ سره چې موږ کوم هیسټري میوزیم ته ځو ډېر څه به ووینو، ډېر څه معلومات به راته وشي. اوی هوی 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 نن موسم ښایسته موسم دی او زه ناوخته یم. د دې ځای څخه به زه یوازې ځم تر میوزیمه پورې. اسد بیا په خپله کوره راځي په موټر کې، نو هلته به سره ووینو. یو بس څو سیده یې بیولو، هغه هم راسره ولاړی. اوس مجبور یم په ټرین کې به ځم. د یوه پر ځای 2 ټرینونه دي او شاید ناوخته سمه پر وخت ور هم نه رسېږم. مخته به وګورو چې څه کېږي. دا دی زموږ ټرین هم راورسېدی. دا دی د در نیمې تر اضافه لارې لا ډېرې لارې ځای ته ورسي. بیا به د هغه بعد یو بل ټرین هم اخلم او دا ټرین دی، میټرو نه ده. هسې یو سوال دی د ټرین او د میټرو تر مابین فرق څه شي دی؟ ټرین څه ته وایي، میټرو څه ته وایي؟ کومنټ کې جواب راکړئ، که نه په بله ویډیو کې به بیا زه ووایم. دا یو ډېر فعاله ټرین دی، ډېر تیز دی، هر سټوپ کې نه درېږي، چې ډېر لرې ځایو پورې دی. ډېر ژر او په 2-3 منټه کې ورسي. 2-3 منټه نه، مطلب چې دی د یوه سټاپ څخه تر بله سټاپ به ځي 2-3 منټه وخت ونیسي. د 2-3 منټه څخه مطلب دا و چې کوم ځای ته ته په نورو ټرینو کې په 1 ساعت کې رسېږي، دی به دې په 20 منټه کې ورسي. نو په دا 2-3 منټه لفظ ورته استعمال کړي. دا یو سټاپ ته په راورسېدلو. اوس به د اسد بایي سره حال وکړم، ټلیفون به ور وکړم، که نږدې و په موټر کې به ورسره ولاړ شم، او که دی لرې و نو زه به بیا بل ټرین اخلم، بیا به ځم. لکه څنګه چې ما ویلي وه چې دا ټرین سپیډ دی، ژر مو رارسوي، نو د خپل وخت تر مخه 40 منټه تر مخه راورسولو. که بل ټرین واخلو بیا هم ژر رسېږو، 40 منټه وخت نور لرو. او اسد دی لږ لرې دی، هغه به چې په موټر کې راځي نو خپل اګزیکټ وخت ته به راورسېږي. موږ به د دې ځای څخه په پښو ولاړ شو. د پښو د 10 منټو لاره ده، یو څه به د پښو تګ هم وشي او هغه وخت ته به سم ور هم رسېږو. نو خوښه مې دا کړه چې په پښو ولاړ شو، تر دې چې په بل ټرین کې اوس بیا کښېنو انتظار ورته کوو هغه راځي. نو تر هغه ځایه به په پښو ولاړ شو. لندن سنټرل لندن ته چې راسې، دا چا خپل طبیعت دی، ما ډېر خوښېږي، ما ته ډېر خوند راکوي چې هېڅ نه وکړم، خالي پر دا روډو پر سړکانو ګرځم. زما طبیعت سم وي، خاص کر چې دا هغه اکسفورد سټریټ ته ولاړ شي او هغه سایډو طرفو ته ولاړ شي، هغه به ډېر خوندور ځایونه وي، ډېر د ساتیري ځایونه وي. لندن یو په دا بسانو مشهوره دی. ښه د تګ یوه دا پیدا مو وشوله چې د لندن مشهوره پارک او ټولو غټ پارک هایټ پارک په مابینځ کې به تېرېږو. په هغه طرف کې چې در دې واوړو، بل طرف ته بیا هلته هغه نیچرل هیسټري میوزیم دی، هلته به ورسېږو. د یوه بلوک کې به د 2 بلوګونو میلاو وکړو. په لار کې به د هایټ پارک هم ووینو. دلته نو هر وخت راشي، بیا په داسې ورځو کې لکه نن چې سټرډې ده او سبا سنډې ده، بیا خو رش بیخي ډېرې د هغې په فرایډې کې هم مخلوق څوک ناست دي لمر ته خپله میله کې شانې را ایستلي، څوک واک کوي، څوک بازۍ کوي. دا ډېر غټ پارک دی. هغه خوا ته چې ځې موږ مازې پکښې تېرېږو، بل طرف ته چې ځو لا به هم ډېر څه یې چې وینو او تاسو ته یې درښکاره کړو. دا ایلي داسې طبیعت سم دی، د لرګي په سر کې ناست د خپل طبیعت سم. یو خوا ته یوه ده اوبو په مابینځ کې او د اوبو سره د تختې باندې ځالګۍ جوړه کړې ده. زما په خیال هګۍ لري، په هغه یې طبیعت سم دی. رپله مشوکه ورنږدې. اوی هوی دا به ما هر وار ویل، پر دې اوس غزل هم راغلی دی. اوس به مې ښه طبیعت سم. اوی هوی ای های بدو بدي بدو بدي
دا ښایسته ځای خلاص تک شین ځای بس د دوی په لمر تو بیا سم مې که نه وي ګرمي د لمر خوند نه کي دا رقم ښه خوند کوي چې دا شین ځای داسې ورځ و لمر سره میکس وي دا د پر لاره را روانو د پارکه راووتلو د افغانستان امبیسي هم دا مخامخ ته چې ویني دلته ټول امبیسیانې دي په دا طرف کې که تاسو وګورئ یو فلګ معلومیږي هغه د ایران امبیسي ده او دا چې مخته پسې ولاړ سئ پاکستان امبیسي هم هلته معلومیږي دلته تقریبا د زیاتو ملکونو امبیسیانې دلې ټوله سره راټول دي په دغه ځای کې موجوده دي او دا یوه خونو دا ده و مخته یې تېرېږو دا د ګرد هغه ځایو ته راورسېدو چې دا ټوله میوزیمز دي او وسط به یې لا نه دي راغلی حال مې ورسره وکړي په ټرافیک کې بند سوی دي شاید هغه وزن ډېر نو اول به موږ ورسو درته ښکاره به یې کړو دی به پسې راسي بیا به دی په خپله طریقه راته ووایي چې دا فلانی ځای دی فلانی کیسه ده دلته دا د راشم دی په دا یوه کې دا خلک چې یو ځای ټول ورته ولاړ دي او دا دغه هم غټ معلومیږي میوزیم زه خپل اول وار دی چې ورځم دننه به ورته وبې ګورم او خبر یاست دا فری دی هېڅ ټکټ شی نه غواړي دننه چې ورته ټول معلومات به درکړو د دې خط په مطابق وایي دغه انسان 40,000 کاله د مخه په بلجیم کې پیدا شوی 40,000 کاله د مخه دی دغسې شی و سخته خطرناکه مخې دی ګرده ببر حیوان دا خط مې وایي وایي د دوی په وخت کې انسانان یا ښځې ډېرې اوږدې په قد کې ډېر جګ او اوږده خلک وو او فلمان چې جوړ کړي په دې شان ته کتل دي د دې مطابق یې فلمان بیا پر جوړ کړي څنګه خطرناکه مردار مخې دی ګرده د هغه کږې اوږې پتلې و جسمونه سره ایښي دي دلې په دغه میوزیم کې دا د شا په طرف کې دا یو څه د بازۍ شیان دي او داسې نور د ساتیري و شرټ و دا شیان د خرڅېدو دپاره هم ایښي دي دې خوا د بیا دا مرغانو دا شیان یو څو دانې ایښي دي دا شترمرغ دی تر ټولو غټ څه راځي مرغه راځي که څه ورته ووایم دا خواته ګره دا غټ دانې ایښي دي سټیچو یې دي پتلې یې دي د ډایناسور او د مګرمچو د دې شیانو خواته راغلو دې خواته ټول دغه شیان لیکنې ورسره کړي دي معلومات یې ورسره دي او خپله دوی هم ښکاره کوي دا کشپ دی د اوبو کې چې اوبازي کوي دغه رقم والا او دا تر ټولو غټ یو دی او دا یو د لړمانو د خصمانانو ځای دی دا لړم یې جوړ کړی دی څنګه خوفناک یې جوړ کړی دی څه کوي دی مړي نېښه ونه لګي دا دغه یو نو دا دی نیچرل هسټري میوزیم اسد رالی د باندې دی چې اوس دننه راسي بیا به هغه هم په دې شانو شوکي دي او معلومات پکښې لري معلومات خو هر ځای لاندې ورسره لیکلي یم هر څوک یې بیا په خپله طریقه چې څنګه پیشوي هغه بیا جلا خوند کوي نو دا دغه د څه شي ورته وایي موږ په ژبه کې زرافه هم ورته وایو که څه کیسه اوریجنل دا رقم ده دا پتلي ده هر د مهرانو څه په دې میوزیم کې هر جانداره شی که انسان دی که حیوان دی که مرغه دی که د اوبو دی که د هوا دی د ټولو معلومات پکښې شته او تاریخ هر څه یې ورسره لیکلي دي څونه کاله مخکې دي پخوانیان دي او په دې کې اوس کم شیان وجود لري کم شیان ختم شوي دي دا ټول معلومات په دې کې شته دا چې هغه د تاریخ شوکي هغه دا ځای وویني او ورته راسي هغو ته ډېر ښه خوند ورکوي دلته هم دا د فلم شروع دی دی ورته ولاړ دی دی سر ورته ښوري میوزیم دونه غټ دی چې سره ورک یو اسد هم دلې دی زه هم دلې یم هغه ګوره په یو سر کې دی زه په بل سر کې یم نه مو کړه سره پیدا زه پسې ګرځم دی هم را ګرځي وخت هم د میوزیم د بندېدو وخت اعلان یې وکړي اناونسمنټ کې چې په 20 منټو کې بندېږي نو شاید دلې نصر ووینو د باندې چې ولاړ سو بیا به سره پیدا کړو او وبې وینو دونه ډېر خلک راغلي دي ګرمي یې جوړه کړې دا هر ځای چې ولاړ سې لوړ پورته کښته شاوخوا دغه
انسانان دي دوري دوري کېږي. هوی هوی های های بدو بدي بدو بدي دا چیرې خېږي اگر د ځایو باندې دا شاوخوا جوړ کړي دي. دا بیا په دا کونج کې موږ دی و دا پخوا انسانان داسې وو په قول دی دا د دوی د قوله چې راوڅرخېدم خو بیا مې هم پوره نه کوي ایکسپلور. غټ دی خونې یوې خوا او بلې خوا ته ډېر لري او ډېر سسته د لیدلو دپاره چې وینې پکښې راوګرځو. دا بیا د مرغانو خوا ده څومره کمه میټوګان شته څومره سلونه دي د دوی او دې خوا ته بیا د بازو ده دي بازونه یې ورکړي دي لوړ غټ دي په هنداره کې اچولي دي. دا هم وایي د دوی د نسل سره ځي خو دا کوچني دي حالانکې معلومیږي داسې لکه کوچنۍ چوغکې. نو دا و میوزیم چې وخت را باندې کم و نور بندېږي ټوله خلک دا دي وځي د باندې پر خوا اسد هم د باندې ولاړ دی د باندې دی. نو زه به هم د دې ځای څه ولاړ شمه پوره مو نه ولیدی یا مختصره چې مو کم څه ولیده کم شان مو ولیده هغه مو تاسو ته هم درښکاره کړله. لاندې چې کم لیکنې وې هغه مو وویله چې کم معلومات راته و هغه مو درته وویل هغه مو درته وښکاره کوي. نو د باندې به ولاړ شو وبه ګورو چې بیا بل شاید د لې شاوخوا وګرځو په لندن. فلحال به د دې ځای څخه د باندې ووځو. دا ټوله میوزیم د هغه بلډینګ د ټوله د هغه میوزیم دپاره دی او فری دی. مازدې راسه دننه ورسه هېڅ ټیکټ هېڅ شی نه غواړي. په ګوګل کې ته ټیکټ هم به کولی شې لکه څنګه چې موږ کړو لیکن کله چې رالو هسې ورځي نو هغه یې لا ونه کتي. دا تعمیر تاسو ګورئ څومره غټ او خوندور جوړ تعمیر دی. دې دله په دوکان کې راته ناست دي چای والا دوکان کې هلته به چای وڅښو مشوره به وکړو چې بل یو ځای ځو که نه ځو. ورځې نن سبا اوږدې دي تقریبا 9 بجې باندې ماښام وخت داخل سي سره تاریکه کېږي. نه نیمې خوا کم 10 بجې او اوس وختي دی نو ور به څو چای به هم وڅښو هلته به مشوره هم وکړو. دا چای والا دوکان کې دلته لاندې د لمانځه خونه ده او دا څه ځای لري سمدم کار دی. اسد بای لمونځ ورته کوي. اسد بای دا ټلیفون بوت دی او د دې خو اوس استعمال نشته خو بیا هم ځای ولاړ دی. دا ولې اسد بای لاړې تیل نه صبر تو اسد بای دا ولې په کوم چای والا څه بیرته رالو هایټ پارک ته دا مازدیګر وخت کې ښه خوند کوي. او دلته به دا یو شی دروښم دا ایلې ده سپینه ایلې ده دا چې ناجوړه سي پر دا پښه باندې تاسو نمبر ویني خپل نمبر یې بیا ور معلومي په شکل خو ټوله سپینې ایلیانې دي یو رقم دی. نو د دې نمبر څه بیا دې ته معلومیږي هر وخت چې ونیسي پوښتنه پر وکړي چې سمه ده ناجوړه ده اوس پر څه حال ده. او دا ښایسته تکې سپینې غټې ایلیانې هوی څنګه ښه ایسي. نو دا ګرده پارک هغه پاک دی چې پکښې راتېر شولو اوس مازدیګري مال دا دی بیا ورته رالو. های د لمر هم پر لوېدو شو ماښام کېږي. داسې نیم ساعت وخت به لا ونیسي چې دی پوره پټېږي نو بیا به تاریکه سي. موږ ورځ دلې تېره کړه په دغه پارک کې او هغه میوزیم خو مو نه ولیدی. نو دا د نن ورځې ولوګ د دې هفتې ولوګ. بله هفته تر بل ولوګه پورې ښه وخت ولري. بل هفته به بیا داسې یو ځای ته ورسو د خپل ځان سره به تاسو ته هم درښکاره کړو. دا نن ورځ چې وه په تلواره باندې هم او چې ورغلو وخت هم لږ و بیا موږ اسد سره ورک هم نو امید کوم چې دا ولوګ به مو خوښ شوی خوند به یې درکړي. تر بله ولوګ پورې ښه وخت ولرئ.